د اسلامي امارت هغه میړانه چې تر اوسه هیڅ چا هم نه و ترسره کړې. د افغانستان په تاریخ کې د اسلامي امارت دغه اقدام چې د خلکو زړونه یې وګټل دا چې اسلامي امارت تازه څه کړي دي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. طالبان وایي په کابل او ولایتونو کې لسګونه کوډګر ونیول. د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي په کابل او ولایتونو کې په تیرو 2 اونیو کې لسګونه کوډګر نیولي دي. دا وزارت په کابل کې د داسې کوډګر د نیولو ادعا کوي چې په وینا یې د لسګونه کورنیو په منځ کې نفاق اچولی و. طالبان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وایي دغه کوډګر یې د کابل 6مه ناحیه کې نیولي دي. د اسلامي امارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې کوډ او جادو په اسلام کې ناروا عمل دی. دغه وزارت نږدې 2 اونۍ مخکې په کابل او ولایتونو کې خپلو کارمندانو ته لارښوونه وکړله چې کوډګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بل پلو چین په بریکس سازمان کې د ایران د شاملېدو هرکلی کړی دی. د چین ولسمشر شي جین پینګ د بریکس هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي سره کتلي دي. شي جین پینګ په بریکس سازمان کې د ایران د شاملېدو په مناسبت ابراهیم رئیسي ته مبارکي ویلي ده. نوموړي ویلي چې چین هیله لري چې د بریکس په شمول څو اړخیزو سازمانونو کې له ایران سره همکاري پیاوړې کړي او د څو اړخیزم د سالم او قوي پرمختګ لپاره ګډې هڅې وکړي. رئیسي ویلي ایران له چین څخه مننه کوي چې په بریکس سازمان کې د ایران د شاملېدو ملاتړ یې کړی دی. نوموړي د شي جین پینګ څخه مننه وکړله چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو او پخلاینې په چارو کې مهم رول لوبولی. رئیسي زیاته کړې چې ایران غواړي له چین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزه ستراتیژیکو همکارۍ د لا پیاوړتیا او د یو کمربند او یوې لارې د آبادۍ لپاره ګډې هڅې وکړي.